دا ورو سوال کړی دی چې یو کس راته حدیث را لېږلی دی او په هغه حدیث کې دا دي چې کله یو ځوان سړی توبه وباسي نو الله سبحانه وتعالی د هغه قبرونو والا نه کم د مشرق او د مغرب په منځ کې چې څومره قبرونه وي د دې قبرونو والا نه الله عذاب اوچت کړي د 40 ورځو دپاره او بیا په هغې کې دا و چې الله دې تر و تازه ساتي هغه سړی چې څوک دا حدیث واوري او بیا بل ته ورسوي او ورسره لیکلي و چې رواه ابن ماجه دا روایت چا راوړی امام ابن ماجه نو دا حدیث څنګه دی آیا حدیث روایت شتي الجواب دا خبره کومه چې ذکر شوې ده په دې سوال کې او دې رور ته رالیږلی شوې ده د دې خبرې هېڅ اصل نشته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د سر رانقل شوې نه ده دا د حدیثو په کتابونو کې دا خبره نشته وګوره څومره جرأت شوی دی چې د دې نسبت څه ته وشو امام ابن ماجه ته وشو چې دا هغه ویلي دي ځکه موږ بار بار دا خبره کوو بار بار دا نصیحت کوو چې ګوره نن سبا خصوصا دا سوشل میډیا چې زور ونیو نو په کې یو نقصان دا رامخې ته شو چې د چا چې څه زړه وغواړي هغه د اسلام په نوم نشر کړي او بیا هغه عوام چې علم ورسره نشتي هغوی بیا یې مخکې نشر کوي او د هغوی هغه هدف او د هغوی چې کوم میشن دی هغه له دوی پوره کوي د جاهلان اوس په دې فیسبوک کې که تاسو وګورئ ډېر داسې پوسټونه به ستا مخې له راشي حدیث کې راغلي دی ولاندې حدیث وایي چې بخاري شریف کې او مسلم شریف کې د دې نه خو عوام نه دي خبر چې دا شتي او که نشتي بلکې هغه مولیان چې هغه علم کې تکړه نه وي او چېرته بخاري مسلم صحیح په صحیح طریقې سره ویلی نه دی او نه دی خبر دی هغه هم د دې نه خبر چې دا شتي و بخاري مسلم کې او که نه پاتې له هغه عامي چې غریب د هېڅ نه دی خبر نو بس دی چې ویني چې یاره حدیث ته بس مخکې نشر کوه مخکې نشر کوه او بیا پې د خلکو سره مناظرې هم کوي نه چې بخاري کې دا خبره ده او دا خو په مسلم شریف کې دا خبره راغلې ده او خبر نه دی چې دې خبرې نسبت چې کېږي د بخاري ته یا مسلم ته دا غلط نسبت دی دا نسبت څه دی دا نسبت غلط دی و دې چې وګوره د ورور ته چې دا خبره شوې ده نو ورته یې ویلي دي چې دا په دغه کې ده په امام ابن ماجه رحمه الله دا خبره راوړې ده څومره جرأت یې کړی دی او نه یېرېږي دا خلک د الله نه څوک چې دا کار کوي په دې دومره غټو ائمو باندې او په دې دومره غټو علماو باندې دا دروغ تړل دي او بیا د هغې نه مخکې دا دروغ تړل دي په چا باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من حدث عني بحدیث چا چې زمانه یو حدیث بیان کو او هغه حدیث دروغ فهو احد الكاذبین نو دی په دروغجنو کې یو کس دی او یو حدیث کې دا راځي چې من کذب علی متعمدا چا چې په ما باندې قصدا دروغ وي فلیتبوأ مقعده من النار نو دی دې ځان له خپل ځای په کوم ځای کې بوک کړي په جهنم کې دې ځان له ځای بوک کړي نو دا د یېرې خبره ده معمولي خبره نه ده دې ورور چې دا کومه خبره کړې ده په یو کتاب کې هم نشتي وی بیا ورسره دا دي چې ویلي چې هغه سړی د الله تر ورته ساتي څوک د حدیث مخکې ورسي دا امام ابن ماجه دا روایت ورسره راوړی دی خو د میسج کې چې دې ته څه لیکلی شوي دا خو دې دپاره دي چې دې د حدیث او د نام نهاد حدیث چې دا مخکې نشر کړي د هغې د تیزۍ دپاره ورته دا خبره کړې ده لکه بعض خلک نن سبا عجیبه میسج نن سبا نشر کړي یو خبره به ولیکي لاندې به ولیکي وایي شیطان به دې منع کوي خو منې به یې نه خو بعض ورسره دومره سخته خبره ولیکي وایي د ایمان به دې اوس پته ولګي ښه زه ستا دې خبرې ته صحیح نه یم نو ته به څنګه زما وایي چې ایمان پته اوس ولګي
او که صحیح دم نو ولې ته د خلکو ایمان په دې معلوموې چې څوک به ستا پوسټر او پوسټ نشر کوي هغه به مؤمني او چې څوک یې نه نشر کوي هغه به غیر مؤمني دا څه خبره شوه بعض وی که په پیغمبر مینې نشر به یې کې لکه مخکې ورځې کې ما یو پوسټ ولیدو پیزار یې پکې ورکړي دي چې د زاړه پیزار دي او دروغو نسبت یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کړی وي دا جي د هغه نعلین مبارک دی او لاندې اوس یې لیکلي که پیغمبر باندې په حقیقي معنو سره مینې نو دا به ته نشر کې ولې زه نشر کوم ستا دا خبره بې سنده ده ستا دا کار غلط دی او که چېرته زه صحیح شوه ستا دا خبره مونږ وایو چې څه وخت لپاره ومنله چې صحیح دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نعلین دي آیا د پیغمبر سره محبت به اوس ته په دې معلوموې چې څوک به دا تصویر نشر کوي او څوک به نه نشر کوي پیغمبر سره خو محبت دا دی چې ته د هغه تابعداري وکړي د هغه په طریقه روان شي دا نه چې ته پوسټ نشر کوي او دا شیر کوي او دا جي لایک کوي دغه شان خبر روانه ده چې پوره یې کړو دغه شان دا میسیج هم چلیږي چې وي موږ اراده کړې ده د جمعې شپه ده او 1,00,000 کسان به پیغمبر باندې درود وایو ته به کې مو وایو دا مخکې نشر که دا قسمه میسیجي دا ناروا دي اول خو دا 1,00,000 کسان خاص کول او بیا په سړي باندې دا لازم کول او بیا د جمعې شپه دې دپاره خاص کول یو خاص ذکر بیا رانیوه خاص وختونه ولا ورکول دې کې دنه ډېرې خبرې راځي ها که ته یو سړي ته یو فایدهمند میسیج نشر کړي چې تحقیق دې کړی چې او دا خبره صحیح ده نو که ورسره داسې ولیکې لاندې چې وروره د خیر کار دی که مخکې دې نشر کړو الله دې اجر درکړي بس خبره ختمه شوه که هغه یې نشر کوي او که نه یې نشر کوي ته خپله کوو داسې چې که مؤمن یې او که د الله نه یېرېږي او شیطان به دې منع کوي او که په پیغمبر مین یې بس دې ویېروي نو خو عوام دې ویېرېږي وایي دا میسیج چې څوک ویني او نشر یې نه کوي نو په بچو کې یا څوک مري او یا ښځه مري یا پلار مري یا غریب د یېرې نه دومره نشر کړي چې کوم ځای ورته راښکاره کېږي هلته یې نشر کوي هغه به دروغ وي دا حدیث اصل کې دا خبر یو حدیث کې راغلی د هغې امام ابن ماجه راوړی چې نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها الله دې هغه سړی تر و تازه ساتي چې زما حدیث واوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما خبره واوري او بیا یې نورو ته ورسوي نو دا ځان له یو حدیث دی او په کې دا خبر راغلی خو د ورور دا ټوټه دته چې دا کوم میسیج را لېږلی شوی دی نو هغه کس دا ټوټه صرف دې دپاره استعمال کړی دی چې د دا میسیج پرې وچلېږي او د ده دا خبره پرې نشر شي ها دې ته نږدې یو خبره شتي چې هغه هم شیخ الباني رحمه الله په سلسله ضعیفه کې ویلي وي لا اصل له نو دا خبرې لا څه نه څه تذکره شتي په کتابونو کې هغې کې دا دي چې ان العالم والمتعلم اذا مر بقريه یو عالم یا طالب علم چې کله په یو کلي باندې تیر شي نو الله د دغه کلي د مقبرې نه د 40 ورځو لپاره عذاب اوچتوي چې کله یو عالم او یا یو طالب علم په یو کلي باندې تیر شي نو د دغه کلي د مقبرې نه الله د 100 ورځو لپاره عذاب اوچتوي د 40 ورځو لپاره او دا خبره شیخ الباني رحمه الله وی په سلسله ضعیفه کې وی لا اصل له د دې خبرې څه اصل نشته حاصل د خبرې دا شو چې د کوم خبرې په باره کې چې تپوس شوی دی نو د دې خبرې څه سند نشتی او دا امام ابن ماجه رحمه الله ته د دروغو نسبت دی والله اعلم